وای په ما الزام دی سزاوار مزه او ستاسو نظر کې ګناهګار مزه په ما الزام دی سزاوار مزه او ستاسو نظر کې ګناهګار مزه خو زه ګناهګار خو نه یم ما ګناهګار وجني ډېر او زړګي صبر شته ما دغه کار وار په وار به د دنیا نه روانېږي وار په وار به د دنیا نه روانېږي د مرګي د لاسې هیڅوک نه خلاصېږي خامل کوه چې لاره دې صفاوي خامل کوه چې لاره دې صفاوي په لحد کې به رڼا درته بلیږي قدرمندو سلامونه او ډېرې نیکې هیلې مې ومنئ پروګرام د تالار او په تالار کې ستاسو ادبي ملګری رحمان نادان یم قدرمندو زموږ د تالار اړتیا دغه وي چې په دغه پروګرام کې په دغه خپرونه کې د یو نامتو شاعر هغه شاعر سره ناستې کوو چې د هغې په ژوند باندې د هغې په کار او زیار باندې لږه رڼا واچو او د هغې د کار او زیار نه تاسو خبر وساتو نن مو هم هڅه کړې ده او نن زه د باور سره وایم چې دغه هڅه ډېره کامیابه هڅه ده ولې چې په پېښور اخوناباد کې یو داسې نامتو شاعر ژوند کوي چې زه ترې ذاتي هم ناخبره ګرځم هغې د بیماري هم ده د زړه بیمار دی بیا یې د ادب دپاره ډېر زیات کار کړی دی خو له بده مرغه زموږ د حکومت چارې چې کوم یو دي هغې د ورته نظر نه کوي هغې دوی سپورټ کوي نه د دې د ستونزې به موږ ستاسو تر وړاندې ږدو د دې دپاره به لاره پیدا کوو راځئ چې سرتاج مومن صاحب ته په خپله خپرونه کې هرکلی ووایو او ستړي مشي ورته ووایو سرتاج صاحب تاسو ته هرکلی او سلامونه ډېره مهرباني ډېره مننه او ستاسو د راتلو ډېره شکریه سرتاج صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې په دغه بیمارۍ کې او ناروغۍ کې تاسو موږ ته وخت راکړه ډېره مننه دغه کتونکو اورېدونکو ته لږ ځان معرفي کوي چې ستاسو نوم څه دی ستاسو تخلص څه دی څومره تعلیم مو کړی دی کوم ځای کې ژوند کوئ زما نوم خو سرتاج علي دی او د ادب په دنیا کې راته خلک سرتاج عاجز وایي عاجز مې تخلص دی او په کام باندې مومند ما د پېښور شیخ آباد پیدایش دی زما پیدایش په 1967 کې شوی دی او داسې ده چې زه د خپل حکومت له اړخه ډېر زیات ګیله منې ما ولې چې زه په اووم جماعت کې وم چې ما د دې ادب سره شامل شوی وم او په ادب کې لګیا وم خپل خدمات او خپل شوق مې و د شاعرۍ سره خو شاعري داسې شی دی چې دا لکه څوک چاته ښیي نه بس څه نه څه به ته دغه کې د شاعرۍ کوشش به کې یو حالات به تا له داسې مخې ته راځي چې به تا نه شاعر جوړوي نو ما سره خو داسې څوک ښودونکی نه و خو زما هغه خپل کوششونه جاري ساتل او په اووم جماعت کې ما یوه سندره لیکلې وه نو هغه بیا زموږ یو ملګری و ژوندی دی الله دې ژوندی لري د کلاس پیلو مې و نو هغه استاد ته شیطاني وکړه هغه سندره هغه چې کوم دی نو استاد ویل ته راوړه ما ته چې هغه وله یوړله نو هغه استاد سره د الله نن هم ډېر ښه وکړي هغه زه سپورټ کړم ما ته ویل چې لیکه شاعري بد شی نه دی نو پس د هغې نه لکه ما شاعري شروع کړې ده او زما په اندازه باندې زما په خیال شپږ څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله ما د پښتو ادب خدمت وکړه سرتاج مومن صاحب دا خو بلا وخت شو په دې کې تاسو په کومه صنف کې ډېر زیات کار کړی دی یعنی په غزل کې مو کار کړی دی نظم مو لیکلی دی سندره مو څومره لیکلې ده او دغه اثار څه شول چې تر اوسه پورې زموږ مخامخ نه راځي څه ستونزې ده دې دپاره څه حل پیدا کول پکار دي اصل کې زه که درته دا ووایم که نه چې ما د حمزه بابا خدمت کړی دی میر حمزه خان شینواري بیا د غزوی مراد شینواري ګولډ میډلیسټ 452 دا یو ریکارډ دی چې ما البم لیکلی دی 452 چې په مارکیټ کې ریلیز دی خو افسوس دا چې په دې نن وخت کې موبایل او دا موبایلونه وغیره راغله نو دې هغه زمونږه چې کم خوارین کم محنتو کم مشقتو د شاعرۍ سره هغه دې سره ختم شو
ما اوسم خپلې ستونزې زما جاری دي، زه ناست نیمه شاعري اوسم کوم او تقریبا زما د اندازې مطابق 37 یا 38 ما د پښتو فلمونه لیکلي دي ماشاءالله، او په دې کې زما مشهوري سندري دي لکه شانه شانه شانه، تور بل شانه شانه، زه په ناس کوم کاته تا بکړم دیوانه، لکه داسې صحیح ته چې خېجې سرې ډولۍ ته لږې واخله اندازې، ستا د جنج خلک به ډېر وي که زما د جنازې. واه نو دا سپر هټ شیزونه لکه ماله په خیالونو کې بیا بیا راځي، سترګه مې رپیږي جوړه شنه راځي، دا ټولې زما هټ شوي سندري دي او مارکیټ لما او پښتو ادب لما ډېر خدمات دي. سرتاج صاحب، ستاسو په ادب او ستاسو په زیار باندې به یقینا خبرې کوو، خو دا راته ووایه چې ستاسو په فیملی کې یعنی په خاندان کې ستاسو تر څنګ بل کوم شاعر شته که نشته؟ زما په فیملی کې واحد اندازه ځان له شاعر ما، زمانه مخکې څوک نه دي تیر شوي او زمانه پسم زما خیال دی چې نشته، ولې چې زما بچو کې نشته نو که زما فیملی کې دی نه پس پیدا کېږي د هغې ما ته پته نشته. سرتاج صاحب، د کومې ټولنې سره ابسته یاستئ یعنې اړیکه لرئ؟ کومې ټولنو ته ځئ راځئ او کومه ټولنه ده چې تاسو ته ډېر څه زده کړي؟ زمونږ په دې علاقه کې اخلاص پښتو ادبي ټولنه وه او زما په دې بیټک ورته ویم که اجره ورته ویم، خو اجره د پښتو نوم دی نو اجره به ورته ویم. په دې کې لکه دلته به اکثر مشاعرې کېدلې او موږ به پکې لګیا صحیح. بیا هغه مشاعره چې کومه وه هغه مشاعرې څه وخته پورې پښتو ادبي ټولنه وچلېده، په هغې کې زه ستر سکتر وم. بیا هغه ختمه شوه، بیا موږ پاک وطن پښتو ادبي ټولنه جوړه کړه، د هغې زه صدر وم او موږ سره پکې ډېر ښه لیکوال وو، ډېر ښه ملګري وو او خدای شته چې زما ناسته د دې ښو لیکوالو سره وه، خو زما خوش قسمتي ویم که بدقسمتي ویم چې زیات کوشش ما دا کړی چې دلته ما شاعران پیدا کړي دي. ما د چا نه زده کړه دلته نه ده کړې، زما زده کړه د مراد شینواري نه شوې ده، زما زده کړه د میر حمزه خان شینواري نه شوې ده او زما زده کړه د دلاور سیلاب نه شوې ده. دا د شو بس سره ټچ شاعرانو او زما خواهش او زما ارمانو چې زما د ریډیو نه سندره وچلیږي، زما د ټي وي نه سندره وچلیږي، زما فلم کې سندره راشي، زما د شعرونه عوامو ته مخکې شي او خلک یې واوري او څوک وایي چې لکه دغه سرتاج عاجز صاحب دی، نو لکه امانتي مې ګور کې کېدی مرمه زه تا پسې به مرمه، لکه زه که درته ویم زما تقریبا د 20 سال نه شوګر دی، نو ما نه خپل کالمونه ټول هیر دي، ټول چې څومره ما خواري کړې څومره محنت مې کړې ټوله ما نه هیره ده، خو لکه دا یو څو شیزونه ما ته یاد و چې تا ته مې ویلې. او زما مارکیټ ته یو کتاب راغلی دی زړه کچالي دی شوې، کچالي زمونږ سره لاسو کې دی او دا کتاب راغلی دی او دې پسې دویم ایډیشن زما ان قریب را روان دی، خو زما پته نه لګي ولې چې زه د زړه بیمار یم. نه داسې به کله هم نه وایو او سله زمونږ تانده ده انشاءالله موږ در سره یو سرتاج صاحب، موږ به دې ولس ته وړاندې کوو انشاءالله. زه به بیا راځم او دغه اوریدونکو او کتونکو ته دغه په پام کې دغه خبره ونیسي چې دغه کسانو ته تم کېدل دي، دغه خلکو ته راتلل دي، ولې چې د پښتو ادب دپاره کار کړی دی په کټ پروت دی، خو بیا هم د پښتو د خپلې پښتو ورسره غم دی. زه ډېر زیات خوشحاله یم او زه به د خپل ملګري عبدالله صاحب ډېره زیاته مننه وکړم چې دلته د سرتاج مومن صاحب سره زه ژوند کوم، خو زه ته خبر نه وم، دې د موږ ته را په ګوته کړه چې یاره دې سړي ته تګ پکار دی. نو بالکل سرتاج صاحب موږ در سره یو، دا راته ووایه چې د کومو مشاعرو ته تللی هغه راته دا داسې عوامي مشاعرې چې کومې وي د غټې مشاعرې چې کومې شوي دي د حکومت ته له خوا او هغې نه تاسو کومې ستونزې ګیلې هم دي هغه ګیلې لږ عوامو ته په ډاګه کوي؟ زه زیات یو وخت کې لکه زیاتو مشاعرو له به د رحمان بابا مشاعرو له ډېر تلی ما، په دې کې دا و چې لږ داسې چاپلوس مار شاعران هم ډېر شته دي، خو لکه هغه د هغوی کلمونه به چاپ کېدل او زموږ به نه چاپ کېدل، یو ورځ مې بس د خولې نه څه ډېرې ګډې وړې په سټیج ووتې، بیا د هغې نه پس زما کلام شروع شو په غوړګو کې به چاپ کېدو. دغسې د سلطان محمود قلندر په بډهبیره کې غټه مشاعره کېږي، هغې لم زه ځمه باقاعدګۍ سره. دغسې په اردو بورډ کې زموږ دلته د خیبر بازار کې شوبې سره یو دفتر دی، په هغې کې د اردو پښتو مشاعرې کېږي، هغې له ډېر تلی ما او د وړوکو لکه تنګي کې مشاعرې کېږي، هغې له ځمه او داسې زموږ په دې سیمه کې
داسې علاقې شته دی چې په هغې کې شپږ اتلس شاعران راغونډ شي او یوه غونډه راجوړه کړي نو هغې هم بار بار ما غواړي او الله دې ورسره ښه وکړي. زه د بعضې ډېرو شاګردانو اسلام ما کړې ده او زه ول اوس هم اصلاح کوم او انشاءالله چې ما کې ساوي نو زه به د خپل شاعرۍ سره همدغسې د خپل خدمت جاري ساتم. ډېره زیاته مننه سرتاج صاحب. دغه اورېدونکي او کتونکي به دغه ته نه ورکو چې هغه زموږ نه بور شي او تنګ شي. خپل ښایسته ښایسته کلامونه ورته وړاندې کړه چې زه هم ترې خوند واخلم او دغه ولس ته هم خوند واخلي. ضرور. زما لکه کتاب خدا دی دا راغلی دی دغه ملګرو ته زړه کې چالیدی شو دغه کتاب دی او زما که تاسو ویوئ چې زه د دې کتاب نه درته ویم او کوئ چې دا نوي ایډیشن دته چې کوم زما نوی کلام را روان دی چې هغې نه درته ویم بلکل زه ما کې لږ داسې عوامیت زیات دی ولې چې ادبي شیزونه چې موږ خلک اوري نو رحمان بابا ولې نه اوري نو موږ د ادب طرف ته لږ زیات متوجه یو او ادب کې هم ډېر کار کړی دی خو لکه دا ده چې ما خو تا ته ویلې چې موږ عوامیت طرف ته زیات لکه چې داسې سندره ریکارډ کو داسې غزل ریکارډ کو چې عوام یې واوري. بلکل یې اورو موږ یې هم اورو. دا یو کلام دی وایي ما انتظار وجني انتظار وجني ستا مې انکار وجني خو زړګي صبر شته ما دغه کار وجني او ما ته خواږه شعرونه وایه په وړه خوله پاخه لفظونه وایا ما ته خواږه شعرونه وایا په وړه خوله پاخه لفظونه وایا ستا د نفرت خبرې ما په بار بار وجني او زړګي صبر شته ما دغه کار وجني. ما سره مینا محبت مکوا ما ته د بل سړي صفت مکوا ما سره مینا محبت مکوا ما ته د بل سړي صفت مکوا زه سوځېدلی ښه یم ما ستا گفتار وجني او زړګي صبر شته ما دغه کار وجني وای په ما الزام دی سزاوار مزه او ستاسو نظر کې ګناهګار مزه په ما الزام دی سزاوار مزه او ستاسو نظر کې ګناهګار مزه خو زه ګناهګار خو نه یم ما ګناهګار وجني او زړګي صبر شته ما دغه کار وجني. وای ما ته لانجه نن د شهرت جوړه شوه یوه ډرامه مې د عزت جوړه شوه ما ته لانجه نن د شهرت جوړه شوه یوه ډرامه مې د عزت جوړه شوه سرتاج څه وکړمه ما په خپل یار وجني او زړګي صبر شته ما دغه کار وجني. ډېر ښه او دا یو شعر پکې ما داسې د وطن دپاره چولی دی وای زه وفادار د وطن زه تابعدار د وطن زه وفادار د وطن زه تابعدار د وطن او خلک هر څه وایي زه ترې نظار د وطن خو ډېر خفه شم زه ما چې اغیار وجني زړګي صبر شته ما دغه کار وجني. ډېر ښه دی. یو بل کلام به هم اورو سرتاج صاحب یو بل کلام به هم اورو. دا اوس یو لک ریکارډ هم کړه وایي په جړه کې ښکلې ښکارې ستا خندا به ویلا څنګه او د بیګا واده دې څه شوه ستا سبا به ویلا څنګه وایي ته زما د ژوند آغاز یې ته زما د زړه اواز یې ته زما د ژوند آغاز یې ته زما د زړه اواز یې او په غضب را ګوري ستا کنځا به ویلا څنګه او د بیګا واده دې څه شوه ستا سبا به ویلا څنګه که هر څه راته ته وایې په لمسون د بل لګیایې که هر څه راته ته وایې په لمسون د بل لګیایې او ستا خیری څومره مزه کا ستا دعا به ویلا څنګه. ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی ډېر الله وایي که هر څه راته ته وایې په لمسون د بل لګیایې ستا خیری څومره مزه کا ستا دعا به ویلا څنګه او ته په حسن کړې غرور لیونی بشم ضرور ته په حسن کړې غرور لیونی بشم ضرور دا جفا خو دې جفا ده ستا وفا به ویلا څنګه او د بیګا واده دې څه شوه ستا سبا به ویلا څنګه. او دا شعر منتخب دی انتخاب شعر دی محبت کې ستا سرتاج
د هر چا دې کړو محتاج محبت کې ستا سرتاج د هر چا دې کړو محتاج دا خو ستا د الفت زور دی ستا سزا به وي لا څنګه وایي محبت کې ستا سرتاج د هر چا دې کړو محتاج دا خو ستا د الفت زور دی ستا سزا به وي لا څنګه او په جړا کې ښکلې ښکارې ستا خندا به وي لا څنګه یو بل کلام اخیری اورو ضرور ضرور انشاءالله پروګرام راغونډو وایي چې ځان دا غزل دی ډېر زبردست دی چې ځان د سره مړه نه کي یاران به ورته نه وي چې ځان د سره مړه نه کي یاران به ورته نه وي او چې نه وي څوک پښتون ګورې جانان به ورته نه وي وایي چې ځان د سره مړه نه کي یاران به ورته نه وي او چې نه وي څوک پښتون ګورې جانان به ورته نه وي او په ننګ او په ناموس باندې چې مړ شي نو مړ نه دی په ننګ او په ناموس باندې چې مړ شي نو مړ نه دی یو بلم کدی مړ شي خو تاوان به ورته نه وي او چې نه وي څوک په ننګ او په ناموس باندې چې مړ شي نو مړ نه دی یو بلم کدی مړ شي خو تاوان به ورته نه وي بل شعر دی وای پښتون د پیښېتې او نون وفا نه دی جوړ شوی پښتون د پیښېتې او نون وفا نه دی جوړ شوی چې دغه پکې نه وي نو افغان به ورته نه وي د دې د پې معنی پته ښې معنی ښېګړه نون معنی ننګ وو معنی وفا نو وایي د پښتون د پیښېتي نون او وفا نه دی جوړ شوی چې دغه پکې نه وي نو افغان به ورته نه وي او رحمان که ادم خان که عجب خان دی که خوشحال رحمان که ادم خان که عجب خان دی که خوشحال تیر شوي توریالي دي هم انسان به ورته نه وي بیا وایي چې دا شعر رحمان که ادم خان که عجب خان دی که خوشحال تیر شوي توریالي دي هم انسان به ورته نه وي او سرتاجه چې په زړه باندې یوه او په خوله بله سرتاجه چې په زړه باندې یوه او په خوله بله نو ښه لرې ترېنه تخته ښه لرې ترېنه تخته ګورې ځان به ورته نه وي او چې نه وي څوک پښتون ګورې جانان به ورته نه وي ډیره مننه سرتاج صاحب اخره کې خپل یو پیغام دا کتونکو ته موږ یې هم او ستاسو به ډېره زیاته مننه کوم زما خو به 2 منټه غواړم دا د دې ماته لږ ضرورت دی زه لکه د دې حکومت له اړخه د شاعرانو دپاره 240,000 روپۍ منظوري شوې نو په هغې کې لکه شاعرانو خپل دغه درخواستونه ورکړه ما ته هم پکې چا اطلاع راکړه چې هلکه دغسې معامله ده نو زه هم پکې نشترال ته لاړم او ما پکې خپل درخواست او خپل پوټوان او چې څه د هغوی ریکوایرمنټس و هغه ما پوره کړه او خپله بیماري مې ورته وښوده چې د 60 کالو نه د شوګر بیمار یم او اوس راته دا 3م اټیک دی چې د زړه وشو نو ما هغوی ته خپل درخواست ورکو بیا چې کله د هغې رزلټ آوټ شو نو ما ته پکې اطلاع راغله چې ته پکې اکسپټ شوی او سبا 11 بجې نشترال ته راشه نو سبا پروګرام بیا د شپې ما ته واپس کال کیږي چې هلکه ته خو یې کینسل کړی او ستا نامه پکې نشته نو زما ډېره زیاته ګیله د زندامین د پښتو کلچر والا نه وشوله ولې چې زه یو بیمار سړی یم زما تقریبا 40-45 سال خدمت دي د پښتو دپاره نن زما حق دی د هغې پالیسي چې ما وکتله چې 15 سال د شوبې سره وابسته وي دا به هغه خلکو له ورکو ما چې کله هلته شاعران وکتل نو هغوی نه چېرته ریډیو کې ګانه ریکارډ وه نه چېرته په ټي وي کې ریکارډ وه نه چېرته فلم له کار کړی او نه ما پیژندل د ټول پېښور نه واحد یو زه سرتاج عاجز چې زما نوم دی پته نشته چې په څه وجه زما نوم کینسل کړو خدمات مې تقریبا ما خو تا ته مخکې ویل چې 452 ما کیسټې لیکلي 27-28 مې فلمونه لیکلي دي دغسې ریډیو له مې کار کړی دی ټي وي له مې کار کړی دی فلمونو کې مې کار کړی دی دا زما ټول د پښتو خدمات دي او نن پورې لګیم دا زما یو کتاب مارکیټ ته راغلی دا زما 2م ایډیشن را روان دی ان قریب دا به هم ورسیږي خو زما چې کوم دی تر اوسه پورې لکه زه دې وخت کې ضرورتمند یم او زما چا او ګورنمنټ زما سپیکر و هغوی سره څه دا سودا نشته دی او نه زما څوک تپوس کوي خو زه خپل الله ته صبر کوم او د الله نه هر څه غواړم خو ګیله مې د دې موجوده ګورنمنټ نشته دی او د کلچر والا نه چې هغوی دغسې زیاتې زموږ د شاعرانو سره کوي
د 38 شاعران د ملکند نه اغوستي د ملکند کم شاعر د شوبیز سره وابسته دی واحد په پیښور نه یو زه شاعر وم چې زه د شوبیز سره وابسته وم فلم له کار کوم په یو ټایم باندې ریډیو له کار کوم ټي وي له کار کوم کیسټ لیکما شوقیانو له سندري لیکما خو زما هغه نوم دی پته نشته چې په کومه وجه باندې یا خو سیاسي چکر دی ما ته داسې ښکاري او یا نور څه خبره ده خو زما نوم د کلچر ډپارټمنټ والا له طرف نه زما نوم د زندامین د پروګرام نه کړ سرتاج صاحب تاسو غږ ورسېدو ان شاء الله تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ الله هم خوشاله کا الله هم عزتمن کا زه به د قدرمندو د شاه سعود صاحب یو شعر وایم پای کې د سرتاج صاحب دغه غمزفل تصویر او دردېدل تصویر په کې تاسو ګورئ چې باران وریږي ته مې نه یادېږي را سره غم دې د بې کور خلکو دغه خلکو په موږ حق جوړېږي چې موږ ولله راشو د دې د غږ تر اوچتو چارواکو ته ورسو او بیا به هم د کلچر ډپارټمنټ نه یو خاص کوم ریکویسټ ورته کوم چې راشئ او د دې خلکو قدر وکړئ په ژوندانه ورله عزت وکړئ بیا زه څه کوم چې زما په قبر باندې تاسو ماربل لګوئ او د دې پسې بیا ونی هم کوئ او افسوس پسې کوئ نن وخت شته نن ژوند شته مینه ورسره وکړئ او په مینې وپالئ همدې سره خپل ملګری ادبي ملګری رحمان نادان ته اجازت ورکړئ تر بلې خپرونې پورې د الله په امان